بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي ما داسې اورېدلي دي که چیرې حامله داره ښځه د روژې په میاشت کې بچی وزېږېږي، نو بیا د هغې ورځې نه قضا ورباندې شته او نه قضایي ورباندې شته. دا خبره څومره قدر صحیح ده؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې پر دغه ښځه باندې قضا شته، البته کفاره نشته باندې. او قضا او کفاره دواړه هغه وخت ځي چې کله یو څوک په روژه کې ناروغه سي او بیا پسې په دغه روژه کې پسې وفات سي، د قضا د راوړلو لپاره وخت نه کې پیدا، او که بیرته الله صحت ورکړي، که یې په عذر ماته کړې وه یوازې قضا ده ورباندې، او که چیرې بدون عذر ماته کړې وه او په غذا لرونکي شی ماته کړې وه، بیا قضا او کفاره دواړه ورباندې شته. پر دغه ښځه باندې قضا شته او کفاره نشته چې اولاد یې وزېږېږي، وروسته بیا دوا وخوري، خوراک وکړي. فتاوای هندیه جلد اول صفحه 205. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. تعلیم القرآن اسلامی رادیو.